دی راتلونکي اختر میوزیک دا به تاسو واورئ ان شاء الله موږ به عوامو ته یو نوی چینج به ورکوو چې ان شاء الله هغوی په خپله میوزیک چې څنګه لکه دا کښې لیکلي دا اوس د په تبلو کې چوکي موکي راغستې دا چوکي ما ایجاد کړې وي په شین اسمان زرې زرې کې د هغې نه بعد دا خلکو دا ډولک او په ډولونو یې چوکي را باندې کړې که نه ما باقاعده پرونه مرشد خان سره ناست وم بله ورځ نو ما ورته چې په دې باندې به مونږ جلتي نه کوو او انشاءالله دغه چې مونږ کوم شروع کړي دي دا اوس د فلم دپاره نو تاسو یقین وکئ که زه درته هغه څلور ګانې هغه صرف ډبې نه وي چې هسې یو رب غوندې یو شی ورکړي که نه او هغه رب چې تاسو واورئ نو تاسو ته پته ولګي چې یاره دا دې کې مونږ څه کړي دي خو اوس دا کوم ګانه مونږ ریکارډ کول د دې نه مخکې فلم کې د ارشد خان دا ښکلي ښکلي ثوابوي او تاسو یقین وکئ او چې هغه ما کړی که زه که تاسو دلته نور د پروګرامونو خلک وښیم دا څومره چې ساز غږوي نو زه تاته یم چې په روپۍ کې 12 ثانیې به هغه زما کاپي کوي زما وغږوي دا خالي ملکو دا ما راوستی دی دا جاوید امیرخیل دا ما راوستی دی د افغانستان سنگر تاسو پیژنئ دا لطیف نګراري دا ما راوستی دی دا بریلی سمدي دا ما راوستی دی نو دا د کوم ځای نه راله خو دغه همداسې هم خلک و هغو راله دغه شو خو لکه دې کې مین خبره چې ده که نه نو شاعرۍ او د طرز ګلپاڼې اوس هغه غزل ویلم دی چې زما مینه ستا په کار نه راځي تاسو یقین وکړئ زه په کتاب کې خالي ملک دا کتاب راکړو یار بیا استاد جي دې کې وګوره چې یو ګانه ماته یو طرز ماته جوړ کړه چې څنګه مې دغه شاعري راواړول نو ته په رب یقین وکړه که ما پرې 2 منټ هم لګولي او ډایرکټ چې څنګه مې وکتل هغې ته بیا طرز جوړ و په هوا کې بیا طرز جوړ هغه طرز وګوره تر هارون باچا خالي ملک دا ټولو پورې دا ماسټر علي حیدر زما د تروز وی نو هغه زما استاد هم دی نو بچپن کې بس داسې و چې بس موږ په هغه ریډیو باندې ګانې مانې اورېدلې او د خیال صاحب او د ګلنار بیګم ګانې ما ډېرې زیاتې اورېدلې نو که زه تاسو ته یم زه د هغې نه متاثره شوم بس هغه وخت ته به مې ریډیو نیولې هغه شین اسمان زرې زرې او د سرو زرو تنه او نو دې نه بعد بیا ما یو بل البم وکړو د بریلي سمدي د شملو وطن تراشه په مزه مزه کابل ته کډې لاړې او درېم البم مې ورپسې دا وکړو ما څه 3 البم په یو ځای کړو چې دا وختونه بې له تا نه نه تېرېږي جانا هزار وار وار ګورو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مراد علی کټلنګ ما د فرواز ټي وی لخوا او نن موجود یم په ارشد سینما پیښور کې دلته ډېر مزیدار پروګرام و دا پروګرام کې ما سره یو ډېر د پښتو د موسیقۍ یو ډېر تکړه موسیقار یو ډېر ښه موسیقار چې د پښتو د موسیقۍ لپاره ډېر زیات کار کړی ډېر زیات هلې ځلې یو نوم په پښتو موسیقۍ کې ګټلی دی اظهر محمد زرو صاحب چې تاسو لپاره پیژندلی نوم تاسو ډېر ښه پیژنئ هغه سره ملاو شو ما چې ولې تاسو سره مخامخ کو دوی سره د څلور خبرې کولې مرکه سره السلام علیکم وعلیکم السلام مراد خان یو جهان مننه د پرواز ټي وي نه ټولو نه ډېره زیاته مننه چې تاسو مونږ ته ټایم راکړو یاره تاسو پښتو د موسیقۍ لپاره ډېر زیات کار کړی نو لازمي خبره تاسو یو جهان مننه خوشحاله اوسئ تاسو په ژوند به هم خبرې کوو تاسو په کیریر به هم خبرې کوو ټول وړاندې دا راته چې خپل مختصر شانتي دغه مطلب کور کلی دغه مختصر یاره چې زه خو د کوواټ روټ یم او د کوواټ روټ سره پېښور رشید ګډۍ ورته وي او بس دلته نه بس چا خبره دیزي پیدا شم زما د دیزي دي او بس دا دی پکې چا خبره بوډاګان مونږ شو ماشاءالله خیاږي ښه جوان بس دغه زمونږ دا راته وایي چې په موسیقۍ سره موسیقۍ طرف ته راتلک مو څنګه یاره د موسیقۍ اړخ ته خو په دې وجه رالم چې خو زما ترور زوی پکې و ماسټر علي حیدر زما د ترور زوی نو هغه زما استاد هم دی نو بچپن کې بس داسې و چې بس موږ په هغه ریډیو باندې ګانې مانې اورېدلې او د خیال صاحب او د ګلنار بیګم ګانې ما ډېرې زیاتې اورېدلې نو که زه تاسو ته یم زه د هغې نه متاثره شوم بس هغه وخت ته به مې ریډیو نیولې او چېرې دا به څنګه کېږي نو د هغې نه بعد بیا زه ماسټر صاحب سره بتلم راتلم ما چې به کېناستم پاڅېدم نو بیا ورځ ما ورته ویلم چې یاره زه خو هارمونیم یادوم هغه راته په خندا شو ما ته یې پرېږده ته په هارمونیم څه کې نو ما ورته ویلم یاره مې زما ډېر شوق دی ما ته دا شوق مه کوه بس په آرام کښېنه خو بیا په هغې کې یو 5-6 کاله په هغې ټیم کې د ګلزار عالم صاحب ډېر زیات دور و که نه په هغې ټیم کې زه د سرتلم راتلم بس بیا د دې نه بعد چې کله ما هارمونیم یاده کړه نو ما میوزیشن
بکار کوم او لکه زه به تاسو ته هم دا روم باچا صاحب دا څومره دغه چې دي دا ټول زما مخکې راغلي زموږ دا مونږ پی ټي وي کې به کار کوو پی ټي وي کې زه 22 سال ما پی ټي وي کې کار وکړو تاسو کیریئر آغاز د پی ټي وي نه کړی پی ټي وي نه کړی نو ریډیو پاکستان کې او نو دا غینه بعد بیا ما یو البم کړو چې هغه پیاله زلو او هغه ما په خپل خرچه باندې کړو چې نه جی د ناز اقبال په आवाज ایز میوزیکار موسیقار ځکه چې ما باندې خو دکاندارانو نه کوي چیرته خلا او نه کس نه څنګه به دومره لکتاو نو هغه ما ځان لکړو هغه شین اسمان زری زری او د سرو زرو تنه او نو دینه بعد بیا ما یو بل البم کو د بریلی سمدي د شملو وطن تراشه په مزه مزه کابل د کډیلاړي او دریم البم مور پسې دا کومه درې سلور البم په یو ځای کړو چې دا وختونه بیلتانه نتیریږي جانا هزار وار ګورو نو دا البم چې کله ما وکړو د دینه بعد نو یاره نو بس تاسو یقینو کوي چې بس سر زی ته ولاړم خلک والا کدا کمپوزر دی کنه نو موږ ته ډیره خوشحالي وملاوي د چې دا کمپوزر دی ناغینه بعد بس بیا دا کیریئر شروع ناغینه بعد ما چې بیا فلم کولو نسیم سیف دی لو بخي ډیر خطر تاو جی هغه زرو وختم لاورته ورنیو سټوډیو ته ماته یاره بچیا ته ماته غانا کینو مې زه خلا په دې ماحول خو زنه پیګم نو ماته ځان پوي کوم زه څنګه ځان پوي مجر تاسو راوست ماته شدا بکې نو بیا کینو هغه ته ما فلم کو غلامی نه منم هغه فلم غانم خلکو ډیر خو کې ناغې نه بعد بس دې فلمونو ته شروع شو د فلمونو کیریئر مداغین نسیم صاحب نه شروع شو او د نسیم صاحب موږ ګورو لیجند ډایرکټر هغه به داسې کار کو مطلب هغه موسیقار غسته هغه به اداکار غسته هغه به لوکیشن غسته هر چیز پرفیکټ کو تاسو یقینو کوي مراد خان دغه یو کیسه تاسو ته وکم زی ورنیو سټوډیو ته لاړم او داسې په صوبه کې پروت و چې زور نه مورته نسیم صاحب ما هغه غانا تیار دراشه کنه ماته کوم ماته وی کنه مورته نسیم صاحب یاره غانا ما سره خدای شته غب بم ډیر لګو یاره بس کوا کنه لګیو څه کنه مورته نه چې تاسو راشه ووري چې دا ځینې چې لکه یار زه غلط کوم یا دغه کوم ماته نه ته به ټیکې وځي چې سړی دا سیو ګورم ماته پته لګی چې ته ټیکې ته پرب به کې نو کا نو ما چې کله غانیو کې زه د سپوږمۍ خورې موسترګې تماچې لرم د ناز اقبال زما ژوند ډیر د غریبۍ دی دا غانم پکې و چې کله غانې ما وکړ نو یو نعمت سرحد براغه آصف خان صاحب راغو هغه چې دا غانې ور دی دا چا کړی نو هغه ټیم کې خو زما عمرم کوم هغه دغه الکره دا څنګه دی الکو کړی کنه دا څنګه لکه دا وکړو هغه ماته وی نسیم صاحب یو خبره کوله چې ماته بچیا ته په خپل کار خپويږي ته د خپل کار ډایرکټر او زه د خپل کار ډایرکټر او ته یقینو کو استاد په پته لګي او پته لګي دا فلم چې ما شروع کړی غلامی نه منم ته پته شته چې د دې سټوري شته کنه زه په رب درته قسم کوم کوي د سټوري شته ونیشته بالکل نه ما کیسه اسم نه دی لیکلی او دې سره یو دو فلمونه نورم شروع کړو د په ورځ 3 فلمونه شوټینګ کوو او ماته د یو نه مکالمه شته نه کہانی شته نو مورته نسیم صاحب دا څنګه کوي زیل تا کومه کنه یاره مې دا خدای کمال خبره به چې چانه تاسو کو سعودي صاحب تاسو پیژندو هغه نه ماته تاسو کو هغه ماته چې بالکل دا ټیک یاره مې دا څنګه کې دي شي کنه نو دا ډېر کہانی نشو سکرپټ نشته فلم جوړیږي یاره نو ډېر تکړه سړی ولسم صاحب ډېر تکړه ډایرکټر دا خو موسیقي د لپاره اساس پکاري مطلب خو میوزیک پکار دی خو شاعري پکار ده خو आवाज پکار دی کوڅه پکار ورا زه خو بار دا خبره کومه کنه چې په انسان کې خپل ټیلنټ دی کنه نو هغه خپل ټیلنټ چاته وخی چې په زه پوه شم لکه الان کې کوم ګلوکار راشي هغه خبرې کې زه وتاتم چې دا په سور دی دا به سور دی کنه تاسو یقینو کې ډیر زیات داسې شي چې خبرې کړي مې دا نه دی او زه دا نه دی نو ماستر صاحب دا زما انټرویو ګوري نو ورځ هم داسې یو ګلوکار یو جنراله ستا خبرې لم راځم نو چې کله دو خبرې کولې نو ما غلي دته ویلې ما یاره یو خبر ارته کوم ماته وای سوي مې دې کې دا جنې چې دا به سوره د مېدالک سوري لري ما ته وی چې دا ته پیژنې ما خو نه دي کتلې بیا تا ته څنګه اندازه ده مې زه تا ته چې دا به سوره دي تاسو خو خیر ما ته وی چې د سکار دی یو ډنډه ګلډیپ سرګړ براته علي ماستر راته مې دوه ډنډې سرګړ راته نو ما ته بیا زما سم ته مې یاره ته 3 کیلو غوخه لري په ماغري یا ښا چې کله ممکن استلو باقاعده چې الک خبرې وکړو ډیر صحیح خبرې چې جنې خبرې کوي هغه
نو چې کله باجه مخ د کې خو د چې کله غالک غانو کړو ډیر سور کې لګیو او چې کله جنې شروع شو نو هغه دمره به سور چې بالکل باجه کې د خلکو ماته داسې قتل ماته او داسې چلی د دې لپاره د خطر ضرورت دی د خشيري او د خطرز چې خطرزي او خشيري دا غي د پاره مون ګلوکار ګور دا اوس چې کوم ګلوکاران نازي لکه شاپاروک شو یا شمه سحر شو دا د کوم زینراله همدا سي راځي ګل لکه پرز کدا د غشو ز خالي ملکو دا مار اوسته دي دا جاوید امرخید لا مار اوسته دي افغانستان سنگر تاسو پیژنې دا لطیف نگرانی دا مار اوسته دي دا بریلی سمدي دا مار اوسته دي دا د کوم زینراله خو هم دا سم خلق او غوراله دغه شو خلق د کی مین خبره چې دا کلام نو شاعري او د طرز د میوزیک بس نور چې ګلوکار زم چې سو کم پیدا کی او ان شاء الله هغه موږ ته پته لګي کنه چې شاعري راغله هغه ته ځکه کمپوز جوړم زرته لیکل تا در کوم چې دا غانه به هیټي او زه به بیا تاسو به وګورم زه به جوړم کم لکه هغه سړي به خوخي زمانه د خوخه او زه به دام تاسو لیکل در کوم چې دا لاف کی دا به هیټ نه مطلب تاسو شاعري وګورئ تاسو میوزیک وګورئ تاسو پته ولګي او کنه اوس شاعري دا کنه اوس کلام ما تراکو او زه داسې وګورم یو ګلپان اوسغه غزل ویلم دی چې زمامینه ستا په کار نه راځي تاسو یقینو کوئ په کتاب کې خالد ملک دا کتاب را کو ير به استاد جی دی کیو ګوره چې غانه ماته یو طرز ماته جوړ کا چې څنګه می دغه شاعري راوړل نو ته پر رب یقینو کما په 2 منټم لګولي تاسو دا سلیکټ او ډایرکټ چې څنګه مې وکتل هغه ته بیا طرز جوړو په هوا کې بیا طرز جوړ هغه طرز ګوره تر روم باچا خالد ملک دا ټول پورې دا دغه ویل لیکنه نو کې یار ولنه خو اوس دا کوم غانم غ ریکارډ کول دینه مخ کې فلم کې د ارشد خان دا خولي خولي ثوابي او تاسو یقینو کوي او جی هغه ما کړو دا غینه مخ کې موږ ګورو تاسو خو صد تقریبا ټول سپر هټ دي او نه ما خو پیاله ما جنادر سره کړو جنادر سره په نونه کړی دی دغه بدعمله بدعمله مې کړو مې نه مسخان مې کړی دی باډي ګارد قرباني د شهید عثمان سي فلم زخمونه لمبي نو ډیر نمونه دي نو زه تاسو ودا غانو او صد جنتا ګور متا چې کومه غاني ما ده کومه سوپر دوپر هټ او چې لکه زه کتاوس دلته نور د پروګرامونو خلکو خیم د سوله چې ساز غږی نو زه تاسو چې په روپې کې 2 ثانیې باغ زما کوي کې زما غږی هغه بالکل به زما غږی خپل کوم ګورو داس یو دا ټیلنټ یو خدای د صلاحیت دی د الله طرفي بل سړی څه نشي کولی کوم ګورو شاعر شو هغه خلک وجره د باندې یو دغه را وریږي یا داسې موسیقي کې دغه څه دغه کنه تر څنګه جوړیږي ګوره په شاعرانو کې به دوه رقم شاعري کنه یو وی شاعر چې هغه باندې الهام کیږي کنه نو هغه لکه څنګه سایل سیب دی شو خوشحال خان خټک شو لکه داسې کنه کاروان سیب دی شو او یو وی ماهر داسې کنه چې لکه موږ دلته کینو الکه ته ولي که پسترګو یو غانه ها ټک 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 چې ګورن داوال هغه ته ماهر وی شاعر نه کنه نو دسي د طرزم الهام کیږي چې کوم یو خو شعر تو ګوري او داغه کاپیار دی پر یو خو برابرۍ کنه پاغه کې سم میسیږي څه خبره نو تاسو یقینو کوي ته هیڅ تکلیف په طرز باندې نه لګي چې ګوري او ډایرکټ بس هغه ته طرز جوړ شي اکثر موږ ته نوی کسان داسې دا چې زګانه جوړو مې دا نو کو نو کسان څنګه تا خبر وکړ تاسو خبر وکړه چې زج نوی رال نو خپل خرچه وکړه خپل دغه کو جنوي کم کسان مطلب شوق لري د غاني هغه له څنګه څومره پیسې مطلب خرچه کول پکاري که څه ویل بس سنگینګ ته وایي څنګه ګوره یو خدای زده کنه چې علم دریاب دی کنه دا استاد سرهنګ ورته د افغانستان یو استاد هغه د یو سلو 2 اشکالو سره سو کورغله چې استاد چې تا ټول 2 اشکال لکه یو سره 2 اشکال ست عمر دی نو کوم اس کم د اصل کاله خدای موسیقي ته ورګه نو ته په کې کوم څه تور زیاره ما خو یو ګلاس وبم نه لري راغستی کنه او دریاب دی نو ازمن مشران خبره کوي چې اول بخوري د ځان غوخي بیا بخوري د کار غوخي تر څو پوری تا تاوان نه کړی دا نه چې ته یو غانو کېو ته به هټ شي 2 غانې به کې به پوره 50 غانې کې ته به هټ شي دا سیس کلم نشي کېږي لکه څنګه ذکر پرې دې چراغ بي شيرين زړه غانې ویل هغه د هټ شو دا سرپام زما خمرګری دی پیښور دی کنه هغه هټ شو دا سم کې دا شي او دا خلک پکشته چې 50 کالو شو ځان پیسې لګي او پکې هټ کېږي نه کنه او یې سم نه کېږي بالکل بل موږ ارشد سینما کې ناسو
دوی فلم چرته خانه چرته فقيري ډیر زیات سپر هټ کامیابی حاصل کړه ویوز د لوی اختر د فارچ کوم فلم جوړي دا غوي ما شاید صاحب ماته و چې دا غوي د موسیقي چې کوم تاسو ته حواله کړی دا نو دغه حواله سره وسوي د فلم په حواله سره یاره د دې نه مخکې کوم لس مليونه ما ارشد خان شهید خان سره وکړو خو شکر الحمدلله د ټولو غانې لکه خوښ شوی دی او سپر هټ شوی دی لکه دا فلم پکې نه دی راغلی چې چا ماته ګیله کړي چې د دې فلم غانې خنې دي نو خلکو غانې خوښ کړي فلم یې خوښ کړي او ان شاء الله دغه چې مون کوم شروع کړی دي دا اوس د فلم د پاره نو تاسو یقین کوئ کزه درته غسلور غانې هغه صرف ډبې نه چې یو رب غوندي او شی ورکې کنه او غرب چې تاسو وورین تاسو ته پته ولګي چې دا دې کې موږ څه کړی دي ما باقي ادا پرونه مرشد خان سره ناسو ما بل ورځم نو ما ورته چې په دې باندې مو جلتی نه کوم مزه جلتی نه کوم نو به ته جلتی کې نه جلتی کوم ما سلور غانې دا کړی ټایم به ورکو ځکه چې سلور جوړو په دې کې ټایم لګي کنه نو د دې نه بعد نو بیا تاسو یقین کوئ چې ما ته د ټولو نه ښه کار چې ما ته خون راکړي هغه شهید عثمان سره او ارشد خان سره ما سره ډېر زیات خون راکړي ولې چې دوی په شاعرین پوهېږي دوی په میوزیک هم پوهېږي او ستا خبرې ته غوږ نیسي چې لکه ته یو خبره کوې که نه ستا خبره اوري خپله منماني نه کوي نو تاسو یقین وکړئ چې ما ته دا هم راخون راکوي چې زما کله شهید عثمان سره فلم او یا ارشد خان سره نو دوی په میوزیک باندې ډېر خبر دی او انشاءالله د دې راتلونکي اختر میوزیک دا به تاسو وره ان شاء الله موږ به عوامو ته یو نوی چینج به ورکوو چې ان شاء الله هغه په خپل میوزیک چې څنګه لکه دا تخیل لیکلي دا اوس د په تبلو کې چوکي موکي راغستې دا چوکي ما ایجاد کړی وي په شینازمان زری زری کې دا غینه بعد د خلکو دا ډولک او په ډولونو چوکي را باندې کړی کنه دا خو ما سي وټری کړی به چېر دا څنګه کاوه نو ان شاء الله په دې کې ما د سي او چینج کړی دی چې ان شاء الله خلک به ډیر خو اوري او ځکه چې طرزونه ډیر خواږه دي شاعري ډیره ښه ده دې شاعري چا کړی د دې خو موږ سلور غانې پینل کړي دي نو هغه دوه خو ته ورکه چې هغه شعر څوک د خو باغ شعر لانه کړي خو د دوه حکیم خان بنوري دي او مخکې ګورو کړه نو شاعرین موږ ډیر راجمه کوو موږ ډیر 30-40 شاعرین راجمه کوم نو زه به هغه کې ما یو غانې وسته کډو تی وسته زه داسې نو کوم چې یو غانې او داسې نو کوم خود درې ورځې زه پیدا کوم چې دا ټیک ده ماغه نه بعد نو ارشد خان دغه کو چې بس د دې نه مخکې ما ارشد خان انټرویو کوله هغه ته ما دغه میوزیک په حواله سره خبره کړو هغه چې کم دینو 70-80 غانې شاعري وګورم پای کې موږ میوزیکار سره ناسي ماغه کې موږ چانو کو هغه 70-80-50-60-70 غانو کې موږ وګانې اته غانې روباسو نه پس هغه تاسو یقین کوئ دا اوس دا موږ کم از کم چې 28 راته بل چا را کړی وي سنه غانې ما سره وي هغه کې موږ سلور غانې نشته نور ټول ریجیکټ کړی ځکه چې هغه نور شاعران بیا خپم شي زموږ ډیر شاعران بل انټرویو اوري هغه بیا موږ نه خپم شي چې دا زما شعر دی پکې ولې وانه چو یا دا زموږ شعر دی پکې ونه کو نو بس زموږ په معیار باندې برابر نه کیږي چې د فلم دنیا بیل ده موږ ریډیو پاکستان ته ریکارډینګ کوو دا غي بیل دا غي ټایمینګ دا غي شاعري بیل ده موږ په ټي وي ته کوو بیل ده کوم یو ټي خبر ته کوو نو خو د فلم دنیا شه دا بیل ده کنه دې د پاره نو دې د پاره به لکه مو سوچ دا کو چې راغه د فلم په معیار باندې او بلکې تاسو په پته چې د فلم ټول سچويشن کہانی نو چې دا غي سره دا لګي نه لګي غانا به جوړي نو دغه نو بیا زبخانه غواړم ټول شاعرانو چې زمونږ انټرویو اوري ځکه چې هغه بیچاره دور شاعرانه مرکړي او په دې کې زموږه یو امرانه لکنه د دې فلم میوزیک به کله پوره مکمل کی د دې میوزیک د انتظاری میوزیک نه بعد بیا دوی کار شروع کوي د دو فلم به ان شاء الله چې نن 3 تاریخ دی 25 دی غالبا یا 26 دی او 26 دی ان شاء الله تر 18-20 پورې دا به ان شاء الله کم سے کم 12-13 ورځې پکې 13 پکې لګي او ځکه چې دا دغه کې په 20 ورځو کې بس کمپلیټ کیږي بونه ځکه چې دا به ټایم غواړي او هغه بیا داسې لري چې موږ د مخکې ناغې کې لکه کار هم کړی دی سلور غانو کې ډیر کار مونږ کړی دی هغه کې ډیر کار شوی دی نو ان شاء الله چې دغه درې غانې کوو نو دا لګي ګرانې په دادي چې دا په سچويشن دی او سچويشن خو بیا ډیر مشکل دی کنه نو په هغه باندې بیا ټایم لګي دغه لګي او ان شاء الله ګورو وکړه خو لکه دوی چې تر څو پورې شوټینګ کوي نو که چا خبره مې شم پیولګي دوه شوټینګ کې لګي او غانې خو بیا وروسته خو مونږ چې ډیر ښه میوزیک لکه اختر ته ډیر ښه میوزیک ورکو
ټیک شو ډیره مننه ډیره مهرباني شکریہ قدرمنو دا وزر محمد زرو صاحب چې د پښتو د موسیقۍ لپاره یو ډیر لوی نوم دی او پیجندل نوم دی د پښتو د موسیقۍ لپاره ډیر زیات کار کړی ډیر زیات سپر هټ غانې دوی ورکړي دي دوی سره غب شپلو خبره ترې مو سره وکړه ډیر نایس انسان ډیر غب په سره لګاو اوس په دغه اجازه غواړم هر چاته چې خوشاله اوسه آباد اوسه الله پامان